د هلمند ولایت لښکرګاه ښاروالۍ کې د مرکز په غوښتنه د ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب هدایت د چارو د ښه ترسروي او همغږي په موخه د ښاروالۍ اړوند ښاري حکومتولي امریت لخوا کمیټې جوړې او په کارونه پیل وکړ. یادې کمیټې د ښاري نظم، عامه اړیکو او همغږۍ، د اقتصاد پراختیا او زیربنا، ټولنیزه پراختیا، چاپیریال ساتنې، د ښار میشتېدنې کلتور او د ځوانانو او کوچیانو څخه د ملاتړ په نوم کمیټې جوړې شوې. په عمومي ډول د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ د لښکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب د مرستیال په حیث او د ښاروالۍ اړوند ښاري حکومتولي امیر حاجي ملا فیض الله خوند د یادو کمیټو جوړښت او تنظیم په غاړه لري. همدارنګه د دغه کمیټو هر یوه د مختلفو ادارو له استازو څخه جوړه ده چې په ګډه د ښاروالۍ سره په همغږۍ کار کوي ترڅو په ټولنه کې اصلاح راسي او چارې په ښه او چټکه توګه ترسره سي. د یادونې وړ ده چې د یادو کمیټو له جملو څخه ښاري نظم کمیټې چې په رأس کې مهم مولوي صاحب دی د خپل کار د پیل څخه په ښار کې تر ډیره بریده اصلاحات راوستلي دي او لا هم چارې دوام لري.